هارون رشید باچا په زمانه کې هغه چې کله خلیفہ نو د هغه دربار ته یو کس راغی او کم وزیران او دغه چې د هغه ډېر زیات تعریف کو. باچا ته وی هارون رشید باچا ته چې د سره ډېر عجیبه کرتبونه دي او د ډېر عجیبه طریقې ورځي او دته ته یو مکور کا چې په دربار کې تاسو تخپل څه کرتب وخی دا دومره تکړه لري چې تاسو ته عجیبه کرتبونه بده وخی. هارون رشید باچا وته وی چې ټیک دا ودی خی نو پټول غټ دربار کې پمنس کې هغه یو ستن خخ کړه لکه د بلستونو داستن چی داستن پمنس کې داسې خخ کړه او د هغې نه لري په فاصله کې ودرېده خلری ته نه ودرېده هغه سره خپل سیزو په هغې کې د ګنډلو داستنې چې دي د ګنډلو داستنې دا به داسې راغستې او دا بلستن او اغستن چې و د هغې کې چې کم سوري و نو اغستن به په هغې کې بارو بارو ښکله بارو بار لس تنې ورسره وې او لس واڼې چې وویشتې نو لس واڼې د هغه بلستنو د اغستن په هغه سوري کې اخوا وباسلې. ټول دربار والا حیران شو چې دا وګوره څه عجیبه تکړه دی دا سړی او د ده څه عجیبه نشانه ده او دا خو ډېر زیات ماهره کس دی. هارون رشید باچا چې دا وکتل اعلان یې وکړ چې د دومره بهترینه نشانه ده چې د بلستنو دستن په سوري کې د ګنډلو داستن یې هغه طرف ته وباسلې نو اعلان یې وکړ وی دله 10 دیناره انعام ورکړي 10 دیناره چې هغې کله د انعام دپاره پاسېدل وي صبر وکړي وی 10 دیناره انعام وله ورکړي او ورسره چې دی نو دته یو 10 کوړې سزا م ورکړي یو 10 کوړې ووښې. دربار هغه وزیران حیران شو ټول وی چې یاره دا باچا سلامت په انعام خو مونږ پوه شو چې دا کومه د خپل فن مظاهره وکړه نو دا خو څوک نشي کولی حقیقت کې چې عجیبه فن یې ظاهر کو خو تاسو د انعام په معنا خو مونږ پوهیږو خو د سزا په معنا باندې مونږ نه پوهیږو چې تا دې دا سزا ولې ورکړه د سزا د اعلان دې ولې وکړه. هارون رشید باچا ورته وایي چې دا مې ځکه چې دا د کم کار زده کړی دی په دې باندې به د ډېر وخت اخیستي په ده باندې به ډېر زیات پریکټس کړي په ده ډېر زیات وخت به یې دې له ورکړي او داسې یو کار دی دا چې د دې نه د څه دنیاوي پیدا شته او نه د آخرت څه پیدا شته نو دونه وخت پې ده ضایع کړی دی انعام مې د دې وجې ورکړه چې ده پې محنت کړی دی او داسې کار څوک نشي کولی چې د ستن په دې سوري کې د ګنډلو دا ستنې څوک وباسي. سزا خو مې د دې وجې ورکړه چې د نه د دنیا څه پیدا شته او نه د آخرت څه پیدا شته نو داسې کارونه چې د هغې نه څه د دنیا پیدوي او نه څه د آخرت پیدوي نو د هغې به الله له هلته جواب ورکړي دا وخت خو تا ضایع کړی دی که نه.